سلامونه مې ومنئ دوستانو. که چیرې تاسو د جنسي کمزورۍ ښکار یې، زر انزال کیږئ، ټایمینګ مو کم وي، یا ښځې ته ورنږدې کیږئ او زر خلاصیږئ، یا د مردانه کمزورۍ کومه بله ستونزه لرئ، نو خپله ټوله کمزوري مو په دې خوړو سره ختمه کړئ. که چیرې کوم سړی دغسې جنسي کمزوریانې ولري لکه څنګه مو چې ذکر کړي، او یا په راتلونکي کې د جنسي کمزورۍ نه ځان بچ ساتل غواړئ، نو د کومې ګران بیه دوایي یا درملو د اخیستلو او خوړلو هیڅ ضرورت نشته، ځکه چې الله تعالی د یوې وچې میوې په بڼه کې انسان ته د جنسي طاقت لویه خزانه ورکړې ده. دوستانو، تاسو سره ډیر مهم معلومات شریکو، خو د هر څه نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ د نورو ویډیوګانو راتلو سره هم تاسو ته خبر درکړل شي. د ترکی ساینسپوهانو په 18 ځوانانو چې جنسي کمزورتیا یې لرله یو تحقیق کړی دی چې نتیجه کې د ټولې دنیا ډاکټران ورته حیران پاتې شو. د ترکی ساینسپوهانو دغه 18 ځوانانو ته هر ورځ کابو 100 ګرامه وچه پسته ورکوله او یوازې په 3 اونیو کې د نوموړو ځوانانو په ژوند کې یو ستر بدلون راغلی و او د هغوی جنسي کمزورتیا بیخي ختمه شوې وه او هغوی له مخکې څخه ډیر ښه د کوروالي وړ شوي وو. په دې سربیره د دغه 18 ځوانانو روغتیایي حالت هم ښه شوی و او مثبت بدلون پکې راغلی و. په دغه 18 ځوانانو کې دغه راز ګټور کولیسټرول HDL زیات شوي و او تاوان لرونکي کولیسټرول LDL کم شوي و. د ترکیې ساینسپوه نایجل میشل د تحقیق د نتیجو په اړه وویل پسته ډیره ښه میوه ده او په پسته کې داسې غوړوالی شته چې د انسان د بدن لپاره ګټه لري. هغه وویل چې پسته کې شنه برخه په اصل کې انټي اکسیډنټ ده، کومه چې د انسان بدن نه فاسد مواد پاکوي او د انسان ذهني دباو هم کموي. دغه ساینسپوه وویل تاسو د هغو کسانو لپاره چې ودونه یې کړي دي پسته یو خاص نعمت بللی شئ، ځکه چې په پسته کې سیلینیم شته او زنک پکې هم شته، کومه چې د نرانو مني زیاتوي. لنډه دا پسته د ټولو خلکو ډیره خوښیږي او داسې وچه میوه ده چې یوازې په 21 ورځو کې د سړیو جنسي کمزورتیا ختموي، مني ټینګوي، ذکر مضبوطوي، ټایمینګ زیاتوي او داسې نورې ډیرې مسلې چې د جنسي کمزورۍ په کټګورۍ کې راځي، نو له هغې څخه تاسو ژغورلی شي. دوستانو، دا ویډیو در سره لایک کړئ او ملګرو سره هم شریکه کړئ چې نور ملګري ترې هم ګټه واخلي. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ګونګرو نشان هم ووهئ. مننه.